یعقوب وایي 110,000 کسان مو تر اوسه نوي ملي اردو کې جذب کړي دي. د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي چې تر اوسه یې په نوي جوړیدونکي ملي اردو کې 110,000 کسان جذب کړي دي. د هغه په وینا د دغه اردو د جوړولو لپاره هڅې لا هم دوام لري. مختار خبري اژانس چې د ملا یعقوب په حواله یې دا خبر خپور کړی، د طالبانو د اردو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. مخکې طالب چارواکو ویلي و چې د مخکینی ملي اردو منصبونو ته هم په خپل اردو کې ونډه ورکوي. په ټیټه کچه معلومه نه ده چې دا ونډه تر کومه حده ورکړل شوې، خو د جنرالانو په کچه تر اوسه د څو ګوتو په شمار مخکینیو جنرالانو د بیا ګمارلو خبر ورکړل شوی دی. مخکې ځینې بهرنیو رسنیو له داعش او طالب ضدو مقاومت ډلو سره هم د مخکینی ملي اردو د یو شمېر منصوبینو د یوځای کېدو خبر ورکړی و. له دې سره هره ورځ د هیواد له مختلفو سیمو څخه طالبانو له لوري د مخکینیو امنیتي او دفاعي ځواکونو خلاف د غچ اخیستونکو اقداماتو راپورونه هم خپریږي. د ملي اردو یو شمېر پخواني چارواکي او له هغې ډلې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ایوب حسین خیل بیا په دې اړه خپریدونکي راپورونه رد کړي او ویلي چې دوی ته کوم خطر نه دی پېښ شوی. د طالبانو ځینې منتقدین بیا وایي چې طالبان له هغو مخکینیو امنیتي او دفاعي منصوبینو سره ستونزه نه لري چې د دوی نفوذي او پټ ملګري وه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.